د استغفار ویلو ګټې او د هغه فائدې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سره روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم څوک په پایبندۍ سره هر ورځ زیات استغفار وایي زیات استغفار ویل دا به الله رب العزت به دغه کس د هر غم محفوظ وساتي د هر غم څخه به راوګرځوي او د هر غم د لارې څخه به راوګرځوي او هر مشکل به الله ورته اسانه کړي د مشکلات څخه به الله راوباسي او د هغه ځای څخه به الله رب العزت دته رزق ورلور کړي چې د کم ځای څخه د ګمان او وهم د فکر لا هم نه وي نو استغفار ویل ډیر زیات فضیلت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځ کې خپله سل واري یا اویا واري په روایت کې راځي چې نبی علیه السلام په ورځ کې د استغفار غوښتلو استغفار ویل دا د امت د تعلیم لپاره کړي د نبی علیه السلام تیر سوي را رواني ټولې ګناهونه الله ورته معاف کړي د معصوم عن الخطا خو لیکن د امت د تعلیم لپاره په خپل هم په ورځ کې سل واري استغفار ویل نو استغفار ویل چې هر ناستي ولاړ روان یو نو باید استغفار وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کچیر د نس ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ویل سي بشمار وای د دې ذات ګټې دي الله تعالی دې تاسو ته اجر لدر کې دا پیغام ضرور د سره شیر